د پښتو نوموتی لیکوال او شاعر ډاکټر محمد اعظم ژوندلیک. ډاکټر محمد اعظم د پښتو ادب یو ځلانده ستوری و او د ژبې یو رښتینی خدمتګار و. نوموړی د 1940 میلادي کال د ډسمبر په 21مه د خیبر پښتونخوا د چارسدې ولسوالۍ د رزړو کلي په یوه علمپاله کورنۍ کې نړۍ ته راغی. لومړنۍ زده کړې یې په خپل کلي کې وکړې. وروسته یې د BA او FSc پېښور ته لاړ او د اسلامي کالج نه یې دا سندونه ترلاسه کړل. په 1963 کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې نه د ماسټرۍ سند واخیست. همدغه کال یې خپله لومړنۍ ډرامه د راډیو پاکستان لپاره ولیکله. د زده کړو په لړ کې یې د څېړنې مینه هم نوره پسې غښتلې شوه او په 1968 کال یې د پښتو په برخه کې د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړ. وروسته د همدغې څانګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه د خپلې اوږدې لیکوالۍ او علمي سفر پر مهال د اسلامیه کالج مجلې خیبر میګزین مدیر هم پاتې شو. د زده کړو ادبي خدمتونو ترڅنګ یې د پښتو ادبي بورډ او د اکاډمۍ ادبیات په ادارو کې هم د مشر په توګه دنده ترسره کړه. د ښاغلي محمد اعظم چاپ شوي اثار: جنون او ژوندون شعري ټولګه، رحمان بابا د ولس شاعر شعري ټولګه، د عقیدت ګلونه شعري ټولګه، اندازونه شعري ټولګه، څیړنیزې او نثري کتابونه، پښتو افسانه تحقیق او تنقید، پښتو ادب کې کردارنګاري، پښتني رومانونه، لشې، ډرامې، خزان او ګلونه، ورکې لارې، روښانه تیري، ناموس، ځواني، خوبونه، سفر، ستړی مشي. ناچاپ اثار: د ډاکټر محمد اعظم د ژوند په اوږدو کې ډېرې ډرامې او څیړنیزې لیکنې وکړې چې ټول یې تر اوسه نه دي چاپ شوي. د هغه ناچاپه لیکنې زیاتره د پښتو ادب د تاریخ افسانې او ډرامې په اړه وې چې د شاګردانو په منځ کې تر ډیره لاس په لاس کېدلې. د محمد اعظم شاعري: د ډاکټر محمد اعظم شاعري رښتینې هنداره ده. هغه په خپلو شعرونو کې د ژوند ښکلاوې، د مینې جذبه او د درد او غم ډیره یادونه کړې ده. لکه دا بیتونه: ښه ده چې نشته د اشنا د مینې شور نشته، پرېږدئ یادونه اوس مې هاغه د زړه زور نشته، د زړه په ور مې د غمونو میلمانه ودرېدل، اوښکو وروځئ ورته ووایئ چې کور نشته، ښه شوه د ژوند د ډک بهیره تش راپورې وتم، د زمانې د احسانونو سره پور نشته، د عشق صحرا ورکو ګردونو پسې لاس ووهه، د عشق صحرا ورکو ګردونو پسې لاس ووهه، دا څو بې سره لیوني دي پاتې نور نشته، دلته کدار هم چا ونه ګڼه ثبوت د وفا، مینې په کوم ډګر اعظم ته ستا پیغور نشته. ډاکټر محمد اعظم د پښتو ادب یو داسې نوم دی چې د شعر، نثر او ډرامې په هرو دریو برخو کې خپلې نښې پرېښودي. د هغه د څېړنو ژوروالی، د ډرامو هنري ښکلا او د شاعرۍ خوږ بیان هغه په پښتو ادب کې د ځانګړي مقام څښتن کړ. د پښتو ادب دا نوموتی شخصیت په 2012 کال د نومبر په 12مه نیټه له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې، خو د هغه اثار، فکر او شاعرانه رڼا لا هم زموږ د ادب په اسمان کې ځلیږي. په پای کې را سره د ډاکټر محمد اعظم دا هنري غزل واورئ: ستا د 2 ورځو سپرلی و، ستا د 2 ورځو ګلونه، خو زما په زړه د کېښول د همیش زخمونه، د ژوندون په هره لاره لکه سوړه سویلی تیر شوم، په قدم تاوده و ستا د حسن محلونه، په ژړا مې اوښکې د زړه وینو جوابي کړې، په ژړا مې اوښکې د زړه وینو جوابي کړې، حل دې نه شوه لا تر اوسه د مسکو سترګو سوالونه، د وختونو د زولۍ نه هر چا خپله برخه یوړه، تا د حسن سحرونه ما د هجر ماښامونه، د زړګي په ویرانه کې د چا یاد داسې تازه شي لکه اوس پړیا زمه د ازغو څوکې ګلونه. روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې.